هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو رسۍ خبرونو ته. نن شنبه د 23 نیټه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ملي ګټو ضد خپرونو له امله د شمشاد راډیو تلویزیون فعالیتونه ودرول شول. ذبیح الله مجاهد وایي جګړه نه غواړو خو د هیواد دفاع ته چمتو یو. افغانستان له پاکستان سره راتلونکي سیالۍ لغوه کړې. او ټرمپ وایي د افغانستان او پاکستان د جګړې حل اسانه دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي ګټو ضد خپرونو له امله د شمشاد راډیو تلویزیون فعالیتونه ودرول شول. د شمشاد راډیو تلویزیون فعالیت د پاکستان د پوځي رژیم یرغل پر مهال د ملي ګټو پر ضد نشراتو ترسره کولو له امله درول شوي دي. د هرات د والي ویان محمد یوسف سعیدي وایي چې د یادې رسنۍ نشرات د ملي ګټو پر ضد او له همدې امله ځنډول شوي دي. د هغه په وینا د شمشاد راډیو تلویزیون او د دوی د اړوندو نورو رسنیز ادرسونو پلیټفورمونو نشرات د پاکستان پوځي رژیم له یرغل وروسته او د جنگ پر مهال د ملي ګټو پر ضد د نشراتو ترسره کولو له امله د اوس لپاره درول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د اسلامي امارت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. ذبیح الله مجاهد وایي جګړه نه غواړو خو د هیواد دفاع ته چمتو یو. د اسلامي امارت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په تړاو ویلي چې اسلامي امارت هیڅکله هم پر چا یرغل نه دی کړی او نه د جګړې غوښتونکی و. نوموړي له ملي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي که بیا څوک پر افغانستان یرغل وکړي افغان ځواکونه یې دفاع ته چمتو دي. نوموړي دا هم ویلي چې وړمه ورځ د پاکستان په غوښتنه او ټینګار اوربند منل شوې هوکړه کې کومه زماني موده نه وه یاده کړې او ځواکونو ته امر شوی چې تیری کوونکي ته ځواب ورکړي. افغانستان له پاکستان سره راتلونکي سیالۍ لغوه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو له امله د کورني کرکټ د یو شمېر لوبغاړو د شهادت په غبرګون کې به له پاکستان او سریلانکا سره په راتلونکي د اړخیز سیالۍ کې ګډونونه کړي. کرکټ بورډ د دغو لوبغاړو د شهادت د هیواد د ورزش په ځانګړې توګه د کرکټ لپاره ستره ضایعه بللې ده. ټاکل شوی و چې د افغانستان، سریلانکا او پاکستان ترمنځ درې اړخیز شلوریز لوبلړۍ د نومبر میاشتې په ترڅ کې ترسره شي. او وروستی خبر دا چې ټرمپ وایي د افغانستان او پاکستان د جګړې حل اسانه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان وضعیت یې څارلی او د دې جګړې حل ورته اسانه کار دی. ټرمپ ویلي چې تر اوسه یې په نړۍ کې 8 جګړې پای ته رسولي او د میلیونونو انسانانو ژوند یې ژغورلی دی. نوموړي زیاته کړې له دې وړاندې د امریکا هیڅ ولسمشر جګړه نه ده ختمه کړې بلکې جګړې پیل کړې دي. د ټرمپ وینا د پاکستان لومړي وزیر له دې مننه کړې چې د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې مخه نیولې او د ډیرو خلکو ژوند یې ژغورلی دی. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا که وختونه لوی الله عمر شه.